حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله اما بعد. محترم مسلمانان ورونو، لکه څرنګه چې رمضان المبارک ته په نورو میاشتو باندې فضیلت حاصل دی، نو دغه شان په دې میاشته کې آخري عشرې ته هم په دې مخکې 2 عشرو باندې فضیلت حاصل دی. ځکه د رمضان المبارک په آخري عشره کې یوه ډیره بهترینه شپه ده چې دې ته لیلة القدر شب قدر وایي. دا ډیره د برکت شپه ده. په دې شپه باندې د عبادت کولو اجرونه او ثوابونه په قرآن کریم او احادیثو دواړو کې ذکر شوي. الله رب العزت په قرآن کریم کې د لیلة القدر په اهمیت باندې مستقل سورة القدر نازل کړي. په دې سورت کې الله تعالی د لیلة القدر عظمت په ډیر بهترین انداز کې ذکر کړي. محترمو، د دې شپې د عظمت او اهمیت دپاره همدا خبره کافي ده چې په دې ټول صورت کې صرف د همدې شپې عظمت او فضیلت بیان شوی دی. په دې شپه د لیلة القدر کې عبادت کول د زرو میاشتو د عبادت نه ډیر بهتر دی. الله رب العزت دا خصوصیت او عظمت په دې انداز بیان کړي. ربی کریم فرمای وما ادراک ما لیلة القدر، تا ته څه پته ده چې لیلة القدر څه شی دی؟ یعنی تا ته د دې باره کې معلومات شته چې د دې څومره فضائل دي؟ په ورپسې آیات کې الله تعالی په خپله د دې سوال جواب ورکوي. ربی کریم فرمای لیلة القدر خیر من 1000 شهر، لیلة القدر د زرو میاشتو نه ډیره بهتره ده. یعنی د زر میاشتو د عبادت نه صرف د دې یوې شپې لیلة القدر عبادت ډیر بهتر دی. الله تعالی داسې اونو فرمایل چې دا یوه شپه د زرو میاشتو د عبادت برابر ده، بلکې وی فرمایل چې دا ورنه ډیره بهتره ده. بیا د دې د بهتروالی اخیری حد هم الله جل جلاله نه دی ذکر کړي چې ګنې دا یوه شپه د زرو میاشتو نه 10 چنده غوره ده، یا 1000 چنده غوره ده، یا په لکونو او کروڑونو چنده غوره ده، بلکې الله تعالی اخیری حد ذکر نه کړو. معلومه شوه چې د دې د بهتروالی اندازه صرف او صرف الله جل جلاله ته معلومه ده، او د الله جل جلاله سره خو د اجرونو او ثوابونو هیڅ کمی نشته. ربی کریم انسان ته د دې یوې شپې د عبادت په کولو سره بې حسابه اجر ورکولی شي. محترمو، د زرو میاشتو نه تر 80 کال او 4 میاشتې جوړیږي، او په بل انداز باندې دا حساب مونږ داسې هم کولی شو چې په زرو میاشتو کې 30,000 شپې وي. اوس د دې مطلب دا وګڼه چې کوم کس په لیلة القدر کې عبادت وکړي، نو دا کس د دې یوې شپې د عبادت په وجه د قرب الهي هغه اوږد مسافت په ډېر لږ وخت کې پوره کوي، کوم چې په نورو ورځو کې په زرو میاشتو یا 30,000 شپو کې نشي پوره کولی. او مونږ په دنیا کې د دې مثال هم ګورو چې تیز رفتار هوایی جهاز په یوه شپه کې دومره اوږد مسافت قطع کوي کوم چې په مخکینی زمانو کې په سلګونو کلونو کې هم نشو قطع کېدی. همدغه شان په دې یوه شپه د لیلة القدر کې د الله جل جلاله د رضا او قرب الهي حاصلولو رفتار دومره تیز کړی شوی دی چې دا په نورو زرهاو شپو کې هم انسان نشي حاصلولی. محترمو، الله رب العزت دې مونږ ټولو ته په دې شپه کې د عبادت کولو توفیق را نصیب کړي.
او زمونږ د ټولو ګناهونه دې معاف کړي. وما علينا إلا البلاغ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.